शेर कबाब पर कम तरफ लाड़ो पर दिए में पोएगा दादा कचाल्या आणि कोर की पाकडी जमानो समो गेशिम पहिला मी तिसरा दो ठिकाणी मी خدای ظالم یو ته خدای ظالم چې ملمن نوشتي په خیر باندې را لید خیره او ماما جی په خیر را ورسېدو. حاضر شکر دې دادا یې څنګه ویا هغوی خو تاسو ښه یې په خپله؟ خیر دی کور خیر وکنه خیر دی شکر دی. زه خیر دی شکر دی محمدینه وا محمدینه او دادا زر راشه ګرمي ده یاره بیا یار سلام علیکم. وعلیکم سلام. ها دادا محمدینه ورشه د کوره میزم رو باسه او یخي اوبه زر راوړه شابه ښه مېلمه راغلی شابه اوبه واچوه مېلمه ته اوبه واچوه په قلار بس مهرباني. محمدینه چې کور یې نن څه پخ کړي وو دادا پاتې رابطه چې د غدړی کچالان نه هغې نه لږ لږ هوټکی او بساق یې پخ کړي کچالان خو دې شته ډوډۍ مې نه ده خوړلې دا ته مني او د قصابه او د پرنجې واله خواله خو تا وچ قسم کړی دی چې ور به نه شم کچالان یې پخ کړي که وایي چې ستې زر داسې چلو که چې بدرګي بازار ته ورمنډه وکړه او ګلناب توت کړي والله ورشه ما به ورته یاد کړي دا راله لېږلی یم او د 500 روپو ته سیر کباب راوله خو زر ځه او زر راځه ګینې ګوره دا ډوکې دې لکه رچوم ظالمه زر راځه شابه ورالم پې دادا سارېږه مو زر راځه ها السلام علیکم ګل نواب ماما. وعلیکم سلام راله په خیر علي څنګه راغلی خیر دی نیکه دادا را ولېږلم وی د 500 روپو بدله سیر کباب په دله وی درکي وی نیکله به ورشي د 500 روپو دادا وی ما به ورته یاد کړي چې سیر کباب راله په دې راکړه. دادا راشه کباب وله بانکه او سړی مې ګوره ډېر سخت یار دی او 2 دانې وله سیوا واچوه کار وله ښه وکړه. محمد دینه دا مالګه په دلته کې وسکه که دې شي کې څه پرخ راپرخي چې واپس یې کوم مثلا صحیح دي. محمد دینه هلته هېڅ پته نه لګي کېدی شي چې ومې پکې نه رسي راشه د خپل حصه بکیسته دلته کې وخورم هېڅ پته نه لګي هغسې محمد دینه دلته کې به اخو یو میلمه دی څو شلې کباب په هغه خوري هسې او چې بیا د هغه نه پاتې شي ما دې راکوي اخو به بیا ساړه سمخي او به د خوراک بیا نه دا مېلمانه چې راځي محمدین ستا په غټې مزي نن خو به محمدین داسې ورځ ده لکه د غټ اختر سهار انتظار به کوي بیا به مې تازه ټکۍ خو ارزوي محمدینه دا د پتاسو باران کله کله لکه بوتل شاه نو ته خو لاړې ورځ دې ټوله په بازار کې تېره کړې د خدای بنده هغه ډوډۍ هر څه چې کوم دی ساړه پاړو شو چپ که دادا ګلنواب ماما ته دونه ګڼه وه زه چې ورغلم 6 کسان زمانه مخکې ولاړو بیا چې مې ورته وویل ما وې دادا رالېږلی یم چې د 500 روپو سیر کباب د هغوی نه یې راله نمبر هم مخکې کو او ما ته وی چې ستا دادا زما سم یار دی بیا یې راله پسې 2 کباب هم سیوا راکړل. سلیمانه دا روټۍ کولاو که سړه شوه مړه شاوه محمدینه دا کباب راواچو دې ښکرۍ ته لاړ شي سمه قصه شي په بازار کې بیا بسم الله الرحمن
هیلکه دا تاسو راوړه کباب دادا ګل نواب نیک نامې کباب راواغستل کنه نو تا ته خو ما سیر کباب د 500 ته خو چې دوی پسې ماله سیوا راکړو دا خو تا یو ککوړی راوړو هغې پسې نیم شته او نیم نشته نو دادا ما خو دې څه په لاره نه دي خوړلي نو څه شو اخر دا د سیر کباب کم خوا لاړه ما ته دادا ګوره ما دې نه دي خوړلي دا ما ته ووایه چې لکه تا نه دي خوړلي نو سیر کباب په کم طرف لاړو په دې مې پوهېږه دادا کچالیانې کور کې پخ کړي وو زمانه خو سم وږی شوم په لاره مې ته صرف 2 ټیکلي مې د خدای ظالمه یو د خدای ظالم چې میلمه ناست دی په شرمونو دې وشرمونو نیم کباب شکر وکړي د ده د لاسه خو زما ژوند په لړ کېنه ای به خیر دی زه به دا نیم ته کباب به مړی کېنه کېنه د دې میلمه د لاسه بچ شو زه به په تا باندې مړه حوصله وکړه خیر دی وژنم دې کېنه سیر کباب خو ظالمه زناور هم نه خوري کېنه